د ستوري رادیو تلویزیون ډیرو قدرمنو اوریدونکو، پتمنو، هیوادوالو او زړه ته رانږدې خویندو او وروڼو سلامونه او درناوی مې ومنئ. هیله ده چې ټول راته جوړ، روغ او خوشحاله اوسئ. مخکې تر هر څه د تېر سوي اختر مو مبارک شه. خدای دې وکړي چې تېر سوی اختر مو خپل د کورنۍ د غړو سره په خوشحالۍ او هوسایي تېر کړی وي. دا د یو لږ ځنډ نه وروسته نن بیا هم زه توفیقه قیام قادري خپل ګران همکار ستوري صاحب سره یو بلې تلویزیوني خپرونې په خپرونو کې ستاسو په چوپړ کې یو. چې باید ووایم دا خپرونه واقعا ډیره مهمه او حیاتي خپرونه ده چې د چاپیریال ساتنې په هکله به موږ ستاسو سره خبرې اترې ولرو. نو تاسو هم خپل نظریات زموږ سره د کومنټو د لارې شریک کړئ او خدای دې وکړي د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره اوسئ او خپرونه هم د دوستانو سره شریکه کړئ. ډیر قدرمن ګران همکار ستوري صاحب، السلام علیکم. ستړي مسئ، په خیر راغلاست استودیو ته. د تېر سوي اختر مو مبارک شه. وعلیکم سلام قدرمنې همکارې، تاسو ته هم د تېر شوي اختر مبارکي وایم او هرکلی درته وایم، هر کله راشئ او خوشحاله اوسئ. نو اختر مبارکي خو دې اختر خپرونه دې ونه کړه ستوري صاحب، اختر مبارکي دې ماته نه ده راکړې. داسې فکر ونه کړې چې زما به د یاده وتلي او زه به ستا څخه اختر مبارکي ونه غواړم. نه، د اختر مبارکي موږ هر وخت کې به درکوو. روغ صورت وایي نیم اختر دی که نه؟ بله بله، الله تعالی دې روغه لره. بس داسې به ډېر اخترونه راشي او خدای دې در باندې راولي په موږ او تاسو دواړو باندې. نو اختر مبارکي به بیا درکړو. حتما مقصد زما اختر مبارکي د یاده نه ده وتلې. موږ خو دلته مسافر یو ستوري صاحب. نو بس هغه سترګې امید مو تاسو ته او تاسو همکارانو ته دي چې موږ ته اختر مبارکي را نه کوي، نو موږ به څوک نه لري چې موږ ته اختر مبارکي راکړي. مقصد په یاد دې اوسه، بل اختر کې د خیره ډبله اختر مبارکي ده. سمه ده؟ بالکل انشاءالله. باندې دوستانو، لکه څنګه چې مو مخکې وویله، زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع چاپیریال ساتنه ده، چې واقعا دا یو حیاتي او ډیره مهمه موضوع ده چې زه اوس زما همکار په دې هکله خبرې کوو. نو تاسو هم خپل کومنټونه، خپل نظریات زموږ سره شریک کړئ. کېږي چې زموږ څخه، زموږ د قلم څخه یا زموږ د ګوتو څخه کوم موضوع پاته سوي نو هغه بیا تاسو زموږ سره شریکه کړئ چې په ګډه ورباندې وغږېږو. باید ووایم چې چاپیریال ساتل د ټولو ګډو مسؤلیت دی. چاپیریال ساتل د انسان د اړتیاو پوره کولو او د ژوند ځای دی. نو هره ورځ چې تېرېږي دوستانو، ارزښت یې لا هم نور پسې ډېرېږي. د اسلام مبین دین تل خلکو ته دا حکم کوي چې تاسو خپل ځانونه او خپل چاپیریال پاک وساتئ تر څو د ډول ډول روغتیایي ستونزو څخه بچ شئ. د اسلام ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د لارې څخه چټلي او هر مضر شی لرې کول په خپله یوه صدقه ده. مهرباني ستوري صاحب. مننه. دا د چاپیریال ساتنې په هکله باندې چون دغه د چاپیریال ککړتیا چې ده، دا یو داسې هر اړخیزه مسله ده چې د ټولو مشترکه ده. نو په دې باندې د بشریت دپاره ډېر نقصان لري، د انسانیت دپاره، د بشریت دپاره. په دې باندې ملګرو ملتونو یو خاصه اونۍ مقرر کړې ده چې د دې دپاره د آګاهۍ دپاره، د پوهونې دپاره دغه یوه اونۍ چې ده خاص د چاپیریال ساتنې په اړه باندې لمانځل کېږي. او د محیط دغه مطالعه چې ده، لکه دغه په دې وخت کې چې شوې ده، کومه د ساینس پوهانو له نظره دوی وایي چې دومره خطرناک او دغه را روان دی، اقلیم را روان دی چې هغه به په اوړي کې د ژمي موسم او په ژمي کې به د اوړي موسم او دغسې لږې لږې نښې راښکاره شوي هم دي. او بې وخته به سیلابونه راځي، بې وخته به زلزلې راځي
او دغه یو خطرناکه موضوع ده، ځکه موږ دغه موضوع د نن ورځې دپاره انتخاب کړې ده. موږ وایو چې په دې باندې په تفصیل سره دوستانو سره خبرې وکړو او هغوی هم د کمنټ د لارې موږ سره برخه واخلي، موږ سره خپل نظر شریک کړي، موږ سره خپل فکر شریک کړي چې په دې هکله باندې څه کول پکار دي او د چاپیریال د ککړتیا څنګه کولی شو چې په مشترکه توګه باندې موږ حل کړو دغه مسله. بله ستوري صاحب، چاپیریال ساتنه زموږ یو ډیره یعنې تر هرې مسلې یو ډیره مهمه مسله ده. د همدې امله ملګرو ملتو هغه په خپل اجنډا کې هم شامله کړې ده. د چاپیریال د ککړتیا اغیزې ټول بشریت ته یو شان متوجه دي، یعنې دا یوه مشترکه ستونزه ده ستوري صاحب. له نیک امله اوس د چاپیریال ساتنې په هکله ژورې علمي څېړنې هم سوي دي او داسې لارې چارې او تدابیر شته چې د هغوی په عملي کولو سره د چاپیریال د ککړتیا منفي اغیزې کمولی سو. خو ډیره مهمه دنده دا ده ستوري صاحب چې لومړی باید عامه ذهنونه په دې هکله روښانه سي چې دا په هر هېواد کې د چاپیریال ساتنې مدیریت په دې هکله ځانګړی مسؤلیت لري چې باید خلک و دې موضوع مهمې او حیاتي موضوع ته خلک متوجه کړي. بلکل مهرباني ستوري صاحب. په ځانګړې توګه هم یو شمېر هېوادونو د دې موضوع ته په انفرادي توګه ډېر کار کړی دی او د نړۍ د اقلیم او منابعو نه دغه په دې هېوادونو کې چې دي هغه بیا یو جاپان دی، چین دی او اسپانیا ده او روسیه ده چې دوی د چاپیریال ساتنې په هکله باندې هغه خپل دریځ کړی دی، ښکاره کړی دی، څرګند کړی دی او دوی د دغه تقریبا چې دغه 8 لوی صنعتي هېوادونه دي د دوی سره هم په همغږۍ کې دي او وایي چې یاره په مشترکه توګه باید داسې یو تصمیم ونیول شي چې دغه د غازاتو او د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي، کوم غازات دي او کوم هر څه چې دي هغه د هغې مخنیوی وشي. بله همداسې د ستوري صاحب. نو قدرمنو اورېدونکو، زه هیله لرم چې دغه مهمه خپرونه او دا مهمه موضوع چې موږ بحث ورباندې کوو دا خپل د دوستانو سره شریکه کړئ، زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. یعنی واقعا دغه د رسنیو د لارې چې هر موضوع مهمه وي او خپره سي نو ډېر هېوادوال به ورته توجه وکړي. نو زه د ټولو اورېدونکو څخه دا هیله لرم چې دغه خپرونه دوستانو سره شریکه کړي او د خپرونې تر پایه زموږ سره واوسي. نو که اجازه راکوئ ستوري صاحب، زه به یو څو کومنټه ووایم او بیا به بیرته راسو خپل اساسي موضوع ته. مهرباني وکړئ او کمنټونه بیا برځي نو بیا نه ښکاري تاسو ته او زما نه هم لري ما ته هم نه ښکاري نو بیا به دوستان خفه وي، ګیله به کوي چې زموږ راغللو په خپرونه کې در سره ملګري شو او نوم هم وانخیست که نه. بله و د کوم ځای څخه چې زه وینم ستوري صاحب چون تاسو پوهېږئ چې کله چې خپرونه شروع سي نو زما سره یې څه کومنټونه پورته ځي تر هغو چې زه استودیو ته داخل سم. په لومړي سر کې قدرمن قایل صاحب میاخیل صاحب را سره دی چې دوی سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ماته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کړي دي چې زه میاخیل صاحب ته ستړی مسې وایم. هرکله یې ورته وایم خوشحاله یم چې دوی قدرمن زموږ سره دي او د دوی د تېر سوی اختر مبارک سي. ګران ورور ستا لیوال په نامه خپرونې ته راغلی دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې راستولي دي او وایي چې دا یو ډېره مهمه موضوع ده. نو خوشحاله یو چې تاسو پر دې موضوع باندې بحث کوئ. نو لیوال وروره موږ ستاسو د نظریاتو د شریکولو په هیله یو چې تاسو هم په دې هکله زموږ سره خپل نظریات شریک کړئ. قدرمن محمد الله عباس ورور را سره دی چې وایي د ستوري رادیو تلویزیون درنو او پتمنو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په ځانګړي ډول ستوري صاحب او هغې تورپیکۍ خور ته او تېر اختر مو مبارک شه. قدرمن محمد الله عباس وروره ته هم ستړی مسې، په خیر رالې، ستاسو دې هم اختر مبارک سي. خدای دې وکړي چې تېر سوی اختر دې په خوشحالۍ د کورنۍ د غړو سره تېر کړی وي. قدرمن نیاز علي ارماني صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې راستوي. قدرمن نوابزاده ارباب
عاطف قادر صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه راستولی دي او زه د دوی ټولو ته ښه راغلاست وایم. خوشحاله یم چې دوی د نن شپې تلویزیوني خپرونې کې زموږ سره برخه اخلي او موږ ته کومنټونه راستوي. نو خدای دې وکړي چې د خپرونې تر پایه پورې دوی زموږ سره وي. همدارنګه قدرمن عباس ورور مې راته لیکي چې پوښتنه د اقلیم بدلون به په نړۍ څه مثبت او منفي اغېزې ولري. دغه موضوع ده قدرمن وروره چې موږ هم نن ورځ غواړو چې پر دې باندې بحث وکړو. یعنی دونه مهم رول چې د اقلیم بدلون په نړۍ کې راوړي، هم منفي او هم مثبتې ګټې لري چې موږ به په دې هکلې د ستوري صاحب سره مکمل معلومات تاسو ته درکړو. نو خدای دې وکړي تاسو د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره اوسئ. قدرمن ستوري صاحب، نو زه په خاصه توګه د خپل ګران وطن افغانستان په هکله باید چې ووایم چې زموږ ګڼ شمېر هېوادوال د چاپېریال ساتنې په هکله یعنې زموږ په شمول ډېر لږ پوهه لري. دونه موږ پوهه نه لرو چې باید څونه چاپېریال باید پاک وساتو، څونه باید توجه ورته وکړو. د مثال په توګه د ښارولیو موجوده تدابیر کافي نه دي، باید یو شمېر تدابیر ونیول سي. نو په دې برخه کې زه یو څو لاندې ټکي یا وړاندیزو په توګه ضروري بولم چې دا باید په خپرونه کې یاد کړو. البته ستوري صاحب هم را سره په دې هکله مرسته وکړي. لومړی خبره دا ده ستوري صاحب چې د چاپېریال ساتنې په اړه د خلکو د پوهې اوچتوالي ته ډېر لازم او ضروري موضوع ګڼم. چون که چیرې خلک بېسواده وي او اصلا ونه پوهېږي څه رقم چاپېریال څه ته وایي، څنګه چاپېریال وساتو، نو دا به ډېر ګران تمام سي. نو په لومړي سر کې دا ده چې خلک باید باسواده وي او تر څو چې خپل چاپېریال ته په ښه سترګه وګوري. او په دومه برخه کې زه دا یو مهم ټکی ګڼم ستوري صاحب چې په ښوونځي کې باید په درسي نصاب کې دغه موضوع شامل سي، یعنی د یو مضمون په شکل باید دا موضوع راوړو. څنګه چې جغرافیې ته اهمیت ورکړو، څنګه چې تاریخ ته اهمیت ورکړو، څنګه چې ریاضي ته اهمیت ورکړو، یو مضمون په شکل که دا د شاګردانو سره راوړي سي، شاګردانو چې د ابتدایي دورې څخه دا مضمون ولولي، نو زه فکر کوم چې دوی به چې غټان سي هم به دغه د چاپېریال ساتل به دوی ته یو ډېره مهمه موضوع وي او دوی به ډېر توجه ورته وکړي. تاسو څه نظر لرئ ستوري صاحب په دې؟ بالکل دا ډېره لازمي خبره ده، ځکه چې د ابتدا نه د لومړنیو زده کړو نه یو شاګرد په دې باندې پوه شي چې چاپېریال څه ته وایي، چاپېریال ساتنه څه ته وایي. او بیا یو شاګرد زه دغسې یو دغه لرم که چېرته یو شاګرد باندې دا کېښودل شي چې تاسو به یو بوټی نالوئ، هغې ته به بیا اوبه هم ورکوئ او ورسره به نور به خصمانه چې د ده څه یي هغه به هم ورسره کوئ. نو ته باور وکړه چې دغه ټوله نړۍ به بیا تکه شنی. زموږ هېواد په ډېر زیات غني هېواد دی د ځنګلونو د طرف نه، د اوبو د طرف نه. که چېرته پکې دغه لږ کار وشي او دغه ونې نیالګي په شاګردانو باندې کېنول شي، سم پې کېښودل شي چې څوک مکتب کې داخلېږي هغه باید ځان سره یو نیالګي سم ځان سره لوی کړي. د ابتدایي ښوونځي نه نیولې تر لیسې پورې باید د ده سره یوه غټه ونه وي که نه، نو دا به ډېر ښه وي. بله بالکل بالکل ستوري صاحب. او بله موضوع تاسو لرئ ستوري صاحب بله موضوع؟ او په راډیو تلویزیون او نورو رسنیو کې باید د دې دغه وشي، دا هغه عامه پوهاوی وشي که نه، ځکه چې په دې باندې ډېر پروګرامونه وشي. په دغه وجه ده چې موږ هم دا نننۍ خپرونه په دې اړه باندې ترتیب کړې ده او دوستانو سره شریک یو چې خلک پوه شي د سوشل میډیا د لارې، د ټولنیزو رسنیو د لارې، د تلویزیون د لارې، د راډیو د لارې د چاپېریال ساتنې په هکله باندې، د محیط په هکله باندې خاص خپرونې وشي او خلک په دې آګاهۍ کې سره دغه شي. ده بله ستوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل زموږ داسې هېوادوال یعنې ډېر د راډیو تلویزیون لیوال دي چې تلویزیون وویني او راډیو واوري.
خصوصا په دې بیکاري وختونو کې چې دونه کار هم نشته، نو دوی ډېر متوجه دي رادیو او تلویزیون ته چې باور وکړئ دغه هره یو حیاتي موضوع که د تلویزیون او د رسنیو د لارې خپره سي، نو دا واقعا خلک پر ذهن باندې تاثیر کوي او خلک ورته واقعا ډېر متوجه کیږي چې دا یو ډېر مهمه موضوع مو اشاره ورته وکړه ستوري صاحب. بله دا واقعا باید که چېرې موږ تاسې وګورو ستوري صاحب حتی په خارج کې څونه رادیوګانې خپرېږي د انټرنټ له لارې څخه، نو دا هر رادیو که یو وار یا دوه ځلې په کال کې 2-3 واره دغه چاپېریال ساتنې ته اشاره وکړي او په دې هکله یو پروګرامونه ونیسي، نو دا به ډېر ښه اغېزه وکړي. بالکل تاسو خو کال یاد کړه، خو زه دا وایم چې په میاشت کې باید یو پروګرام په دې باندې یو د دې ماهرین کوم یو چې دي د چاپېریال ساتنې کوم سپیشلیستان دي او کوم متخصصین دي هغه وغوښتل چې په دې باندې خبرې وشي او د نوي کول ته نوي نسل ته دغسې کړنلارې په مخ کې کېږدي چې هغوی په اسانه باندې وکولی شي چې هغوی خپل چاپېریال صفا او سوتره او پاک وساتي او په دې برخه کې مرسته هم ورسره وکړي. او علاوه د دې نه زه یو بلې خبرې ته چې دغه کوم چې هغه د شنې ساحې ساتل او د ځنګلونو بیا احداث کول او دغه دي دا جوړول دي. نو زموږ اکثره ځنګلونه چې دي یو خو بې رحمانه زه به ورته قتل ویم چې قتل کېږي او کټ کېږي چې دا هم یو ډېره زیات بد اغېز کوي په دغه باندې په د چاپېریال اړه باندې. او همدارنګه د ځنګلونو دوباره جوړېدل لکه ځنګل یې موږ خپل هم جوړولی شو. ما اروپا ته سفر کړی و، هلته چې ما ځنګلونه وکتل نو هغه مصنوعي ځنګلونه وو. زموږ طبیعي ځنګلونه دي، هلته مصنوعي ځنګلونه په اروپا کې ما لیدلي دي او هغه ټول جوړ شوي دي، په خلکو خپله جوړ کړي دي، غرونه یې جوړ کړي دي د خاورو نه. تاسو خو پکې ژوند کوئ، تاسو ته به پته وي. او دغه شانې په دې غرونو نه علاوه په هغې کې بوټي لګولي د نختر بوټي نور بوټي، نو دا ټول غر ته داسې ښکاري لکه غونډۍ او هغه چې تا ووایه چې زه په ځنګل کې روان یم که نه. هغه مصنوعي ځنګلونه دي. موږ کولی شو چې دغه شانې په خپل هېواد کې هم دغه شانې مصنوعي ځنګلونه جوړ کړو، هغه ځایونه چې هغه شل دي او هغې ته د اوبو رسد نشته، باید اوبه ورته ورسېږي او دغه شانې شنه دغه ته جوړه شي، وادي ته جوړه شي. بله که چېرې یوه ونه خرابه سي، ډېر ښه موضوع مو اشاره ورته وکړه ستوري صاحب. فرض مثال که یو ونه خرابه سي، موږ باید د هغه پر ځای باندې سمدستي یو بل نهال کښېنو. اوس که فکر وکړو چې په میلیونونه نفوس په جهان کې دي او حتی زموږ خپل په هېواد کې په میلیونونو نفوس لرو، که اوس هر نفر دغه یو نهال کښېنوي، نو تاسو فکر وکړئ چې د کاله به 2 میلیونه ونې د دې نه پورته سي او څونه به فضا سمه کړي، غیر د دې چې یو ښایست و محیط ته ورکوي، هوا هم صافوي. نو دا یو بهترینه راهنمایي مو وکړه ستوري صاحب چې خلک باید ډېر متوجه کړو دې ته چې هغه هر نهال چې ایسته کوي پر ځای باید چې یو بل نهال کښېنو. راځئ ستوري صاحب چې لیدونکي خسته نسي چې وایي نن ورځ نو موږ ته شعر شاعري خو نسته، نو که تاسو کم لنډ فلم لرئ هغه به کښېږدو او یا که یو سندره لرئ هغه به کښېږدو چې دوستان هم خسته نسي او زه ورته هم خپل حق په یو چاو باندې لوټ کړو. بالکل داسې به وکړو چې ما زموږ یو ډېر تکړه ماهر د دې چاپېریال ساتنې دی انجینر عبدالولي یوسفزی صاحب، هغه سره ما یو مرکه کړې، ما ته هغه لنډ خلاصه دغه راخیستې دغه مرکې را، او که ستا خوښه وي نو دوستانو سره به اول هغه شریکه کړو. دغه مرکې یو څو ټکي دي چې هغه پوه شي د دې وجه څه ده، د اصلي د دې چاپېریال ساتنې چاپېریال د ککړتیا وجه څه ده. که ستا خوښه وي هغه به ورسره شریکه کړو. بالکل ستوري صاحب موافق یم، بس د زړه په غوږو یې وینو او اورئ. پېژندونکی او ماهر ښاغلی انجینر عبدالولي خان یوسفزی صاحب دی. قدرمن انجینر صاحب، تاسو ته په خپله خپرونه کې هرکلی وایم، هر کله راشي په خیر راغلی. ستوري صاحب ستاسو نه او ستاسو د ټي وي چینل نه ډېر مننه ده کوم چې تاسو ما وخت راکړ او زما سره کېناستئ. تاسو ډېر غټ کار وکړ، ځکه چې دا یو قومي پروګرام دی زمونږ، یو قومي هلې ځلې دي کې دا تاسو روښانه کوئ دې باندې ستاسو زما هلې ځلې چې دي هغه وخت کې کله چې زه په مردان کې سپرډنټ انجینیر وم، هغه وخت کې ما وکتل زمونږ زرعي ځمکې ختمېږي لګیا دی، هغه پکې
انکروچمنت کیږي هغه خلک قبضه کوي دغه شان زمونږ اوبه چې ګنده کیږي دغه شان زمونږ هوا چې د قابل نه ده چې موږ صاف راکاږو دغه شان زمونږ ځنګل چې دی هغه لاړ تباه شولې دې سلسله کې ما یو حرکت وکړم او ما سره اوس تقریبا 15,000 نه زیات ممبران دي زمونږ او موږ دا کوشش کوو چې دا په دې مخنیوي وکړو دا انټرنیشنلی ټول دنیا کې دا شی چې د مخنیوي کوي خو دلته د قانون نشوال لاسه یا زمونږ د خلکو د پوهې لاسه دا شی وایلیټ کیږي دې باندې کوي نه کیږي ډېر وخت راهیسې چې زه ګورم دغه د زرغون تحریک یا گرین موومنټ او ځمکه وژغورئ که نه دغه تحریک په هکله خپل فعالیت هم کوئ هلې ځلې هم کوئ نو په دې باندې که لږ رڼا واچوئ چې ستاسو د دې نه هدف څه دی موخه هم څه ده چې دې کار ته هم لاس اچوئ. سوره صاحب زموږ ټول غټه مسله دا ده که نه چې موږ راتلونکي پخواني نسل خو موږ ته دومره وکړی چې موږ ته د قرض مخکې پرېښودې وي انګریز په دې دومره حده پورې چې موږ انګریز هم ازادي واخیسته هغه کافر انګریز موږ له یو سیستم جوړ کړی و کینال سیستم جوړ کړی هغې نه زموږ تقریبا په لکونو جیبه ځمکه چې اوبه شوې ده خو بدقسمتۍ نه اوس چې زموږ اسلامي ملک جوړ شو مسلمانان راغلل مسلمانانو هغه ځمکې لګیا دي په ټول کې سوسایټیانې ټول کالمیانې جوړې کړلې او هغه ځمکې اوس ختمېږي اوس تاسو وګورئ ورڅک ډیم کوم اوبه چې دي زما خیال دی 2-3 کاله وروسته به ورڅک ډیم اوبه چې دي دا به ضرورت نه وځي دا به ټول سیند ته ورتېږي او سیند نه به ځي سمندر ته به ورتېږي نو دا د ملک تباهي ده که بل څه دی که ته اګریکلچر ته خپل کرنې ځمکه ختمه کړې ته خپل ځنګل ختم کړې او دا شی یوازې دلته نه دا افغانستان افغانستان خو 40 کاله یو جنگ په حالت کې پات شو اول ته بې دردۍ سره ځنګل ووالی شي بې دردۍ سره د افغانستان د اوبو نه اوس هم د بارودو بوی راځي ځکه چې هلته نه اوبه پاکې پاتې شولې نه هوا پاکه پاتې شوله او نه ځمکې کرنې پاتې شولې دغه شان بې ځایه ځمکې قبضه شولې زموږ خلک لاړه وطن پرېښودو نو هلته هم دا تباهي وشوه دلته هم دا تباهي روانه ده خو دلته تباهي چې دی مافیا ده هغه مافیا لګیا دی د ځمکې قبضه کوي او په ځمکو کې کالیانې جوړوي هغه زرعي ځمکې چې دي هغې نه کالیانې جوړوي هغه نه لګیا دی هغه ځمکې نه ځمکې کې سوسایټیانې جوړوي او دا ځمکه د کار نه وباسي داسې وخت به راشي چې دلته په خیبر پښتونخوا کې به یو آلو یو پیاز پسې یو ټماټر پسې به خلک پنجاب ته ځي سلسله د کورونو راشي ته به ګورې ته کرنې ځمکې چې تا مخکې دي اوس به ته په نظر نه راځي ټولې قبضه شولې ټولې او په بې دردۍ باندې کوم شړې چې زموږ کې شړې پاتې شولې او کوم آباد چې هغه ټول کالیانې شولې موږ د ځمکه ختمه شوله تیاره راتلونکي نسل له زما خیال موږ هېڅ نه دي ورکړي که د دې حفاظت موږ ونه کړو که نه راتلونکی نسل به موږ د ګریوان نه نیسي او موږ ته وایي چې دا تاسو موږ له څه راکړله نو د راتلونکي نسل له خو څه ورکړو که نه لکه شاته یو مافیا روانه ده دا کار په قصدي شکل کېږي او که نه دا مافیا دا داسې مافیا ده که نه د دې مافیا سره حکومت په خپله شریک دی د بهر نه نیول لاندې پورې ټولو سره شریک دي د دې هېڅوک مخالفت نه کوي او هر یو سړی په دې کې انوالو دی زما خیال دی که دا خلک ته که سړی وګوري که نه څومره انوالو دي سړی سوچ نشي کولی چې کوم لیول خلک دی د مافیا سره انوالو دي او د مافیا د ملک تباه کړ د زرعي ځمکه ختمه شوله دغه شان زموږ افغانستان او پاکستان دواړه هغه بدبخته ملکونه دي که نه چې هلته لګیا دي ځمکې زرعي ځمکې رانه ختمېږي اوس زه د افغان حکومت ته یو خاص کوم یو ریکویسټ کوم زاري ورته کوم چې خدای ته وګوري اوس نه د خپل سیندونو غاړه ځمکې چې محفوظه کوي چې سیندونه تنګ نشي کله سیندونه تنګ شو اوبو له لار ور نه کړه د اوبو 100 کاله پس اوبه خپل لار باندې بیا راځي او دا سیلابونه به ستاسو بچي تباه کړي نو دې لپاره اوس اثرات بالکل واضح شوي دي اوس دلته ګوره دلته قانون نشته دی او قانون شته څوک پرې عمل نه کوي سیندونو مخې تنګه کړه خولې تنګه کړله اوبو سره چې څومره مینه وکړي دومره اوبه تعالی رحمت کېږي او څومره چې ظلم وکړو نو درته رحمت کېږي اوبو خوله مه بندوئ خپل حصه کې ورته پرېږدوئ اوبه کله تاسو نه ورانوي نه کله تاسو نه ورانه نه کوي همیشه یاد لري چې کله د اوبو سره ظلم وکړي مینه ورسره ونه کوي اوبو تا نه بېرته خپل بدل اخلي اوس نه زه د افغان حکومت ته دا درخواست کوم چې تاسو هر یو ماشوم چې نه سکول کې داخليږي یا مکتب کې داخليږي هغه ماته وي ته یو بوټی نه لای هر یو کالج کې چې څوک داخليږي وته یو بوټی بناله هر ماشوم چې هغه ته یو بوټی بناله او هغه بوټی ساده د 12مه پورې بوټی وته وبکې څوک چې دا ورسي کدا شناریو سره کې په کورونا په ځګونو بوټي وولېږي دوباره او بیٹا او سو پورې چې بوټي نه لګیلای نه دي ګوره انټرنیشنل هغه روان دي نړۍ هغه روان دي ټمپریچر تودوخه زیاتېږي لګیږي بالکل او دا چې دا په هغه علاقو باندې کوم یې علاقې د ګرمي کوم علاقې چې د وجه دا چې ځنګل لګیا ختم شولې
او سایبریا کې دا روانه په هغه کې روانه سایبریا کې ځنګل لګیاري والے کېږي دلته د علاقو کې هلته هغه سایبریا کې هغه یخونه لاړه کلونو د سلو کالو یخونه چې هغه استماتي لګیاري راشي کشته وي کشته په بل ډډه واړي بیا هم یو ځل مننه کوم مهرباني خدای مواد لره چې تاسو ته تکلیف وکړي چې زمونږ دغه لیدونکي اوریدونکي دغه د دې خبرو نه یو څه فایده په واخلي او ګټه ترې واخلي. بله ډېر ښه موضوعات ته اشاره وکړه ستوري صاحب. همدارنګه زموږ یو ورور چې دا پوښتنه کړې وه چې د اقلیم بدلون په نړۍ کې څه مثبت او منفي اغېزې لري. دا خو مستقیم منفي مثبت اغېزې لري. زه به دا ورور ته خپل نظر ووایم بیا به ستوري صاحب هم خپل نظر ورته ووایي. د اقلیم بدلول وخت کې کله چې ژمی سي ستوري صاحب نو دا بارانونه کیږي دا اوبه په یو ځای کې ټولیږي که دته دا اوبه په څو کانالونو په څو لارو باندې تقسیم سي او پر یو نو ولې به سیل راسي ولې به د خلکو کورونه خراب کړي. نو زه داسې فکر کوم چې هر اقلیم بدلول خپل پر چاپیریال باندې مستقیمه منفي او مثبتې اغېزې لري که چیرې موږ ورته پام وکړو. نو زه په دې باور لرم چې منفي اغېزې موږ انسانان کولی شو چې یعنې دا چاپیریال د منفي اغېز څخه خلاص کړو. زه به ورسره یو بل څه اضافه کړم. دغه څلور موسمه چې الله تعالی رالیږلي دي اوړی دی که ژمی دی که منی دی او که خزان دی دغه ټول دغه موسمونه چې دي دا الله تعالی د خاص یو حکمت پکې دې کې پټ دی خپل راز یې پکې. که چېرته په اوړي کې تاسو د ژمي علامې وګورئ او په ژمي کې د اوړي علامې وګورئ دا خپله دغه د موسمي بدلون هغه بد اغېز دی چې راغلی دی که نه. او دا اوس شته دی دا اوس ښکاره خبره ده. اوس تاسو ته په جرمني کې کېدای شي هلته ژمی زمونږ باندې دلته ګرمي ده اوړی دی که نه. اوس هم لا د ژمي علامې او بیا په دا ګرمي بیا دومره سخته شي چې بیا په هغه وروسته د کال وروسته برخو ته ځي او په نورو میاشتو کې د هغې نه سیوا کېږي او زیاتېږي. بالکل ستوري صاحب. زه یو دوه کومنټ راغلی دي دغه به زه د دوستانو سره شریکه کړم. قدرمن احمدشاه اوتکزی صاحب زموږ سره دی چې دوی هم وایي سلامونه او احترامات د ستوري راډیو تلویزیون کارکوونکو ته وړاندې کوم. خپرونه مو ډېره ښکلې ده په مینه یې اورم. قدرمن اوتکزی صاحب ستړي مسئ په خیر راغلاست. خوشحاله یم چې تاسو زموږ د پروګرام موضوع خوښه کړې ده. قدرمن قلندر جبارخیل صاحب را سره دی خو تر اوسه پورې لا زه کومنټ نه وینم. زما ګران د ژوند ملګری قدرمن شیرین قیام صاحب را سره دی. دوی وایي چې د ستوري راډیو تلویزیون درانه مشرتابه ګرانې تورپیکۍ جانې او دروند ستوري صاحب ته زما درنښت او پیرزوینۍ ومنئ. خوښ یم چې ستاسو د ژوند اړین پروګرام اورم او وینم. بلې لومړی باید چاپیریال د ژوند لپاره تیار کړو او بیا په هغه کې سوکاله ژوند وکړو. بالکل قیام صاحب ډېر ښه موضوع مو اشاره وکړه. نو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم په خپرونه کې. خوشحاله یم چې قیام صاحب باوجود دې چې په کار کې دی بیا هم زموږ سره خپل نظر شریکوي. قدرمن نوابزاده ارباب عاطف الطاف قادر صاحب را سره دی. وایي ستوري صاحب زه د خپل کلي پر ټاکل پېښور کې 2000 په 2001 کال کې تر 2010 پورې ناظم منتخب شوی وم. د ناظم بنیادی ذمہواري د چاپیریال صفایي ده. ما سره 30 کسان په دې ځای کې وایي د صفایي لپاره آماده او صفایي کوله. نو ډېر مننه قربان مسم. دغه مهمه موضوعات مشرانو تاسو اشاره وکړئ چې خلک واقعا په دغه موضوع باندې پوه شي. او قدرمن بله قدرمن الطاف صاحب بیا وایي چې سود د بده مرغه زموږ عوام په دې کې حصه نه اخلي. ما مخکې دغه اشاره وکړه چې دا باید موږ یوازې مقامات لوړ مقامات ته پرېنږدو. یعنی موږ باید سم دم د هر غړي د هر هیوادوال دا وظیفه ده چې د لوړو مقاماتو سره د کومک وکړي مرسته وکړي او هر څوک خپل په اندازه کولی شي چې په دې ځای کې دوی حصه واخلي او مرسته وکړي. یو بل مهمه بله مهرباني ستوري صاحب د زمونږ د دې منطقې ناظم و مخکې او ارباب صاحب د یو ډېرې درنې کورنۍ سره تعلق هم لري او ډېر فعال شخصیت دی
او دا رښتیا هم چې ډېر زیات کارونه دلته په دې خپله علاقه کې کړي دي، د خپله سیمه کې کړي دي. او ورباب صاحب ته مننه هم کوو او ښه راغلاست به ته وایو ورباب صاحب، هر کله راشي تاسو همیشه زمونږ خپرونې ګورئ او تعقیبوئ او موږ ته هڅونه راکوئ، نو ډېره مننه. بله. یو بل موضوع چې زما په زړه کې راګرځي ستوري صاحب، که ښاري ترانسپورت سیستم اصلاح سي او د ښاري بسونه زیات سي، نو زه به په دې او خود به خوده د کوچني موټران کم سي، نو دا به هم د دود کموالی، د ګاز کموالی احساسیږي او هوا به پاکه سي. فرض مثال په یو بس کې ستوري صاحب تقریبا یو 50 نفر یا 40 نفر ځایږي، نو دا یو د ماشین څخه دغه یو دود راوځي. ولې که هر 2 نفره په دا کوچني موټر کې کښېني وظیفې ته ولاړ سي، د فکر وکړئ د هر 10 موټرو په اندازه به دا دود خارج سي چې هوا به کثیفه سي. زه یو قصه درته وکړم ستوري صاحب چې زه خو جرمني ته تازه راغلی یم، د دوی په دود رواج دونه نه پوهېږم، ولې په هنګري کې 10 کاله مې تېر کړه. په هر میاشت کې ستوري صاحب یو وار اعلان کېدی چې د موټرانو بندیز دی، هېڅوک وظیفې ته په موټر کې حق نه لري چې راسي. یعنې غریب و معتبر و سپین و کوچنی به ټول یا په باسکل باندې تله او یا به په قدمولو په پښو باندې به وظیفې ته تله، چون دوی دغه هوا سنجوي او معلوموي وي. دوی ویل چې هوا اوس دونه یعنې خرابه سوې ده چې دا د هوا د تصفیې دپاره باید چې موږ په میاشت کې یو وار موټران بند کړو، چې دا دونه یو ښه خبره. او دوی شاید په دا یوه ورځ کې یعنې اورېدونکي فکر وکړي چې دا یوه ورځ کې به څونه هوا سمه سي، مګر دې ته فکر وکړو چې په دا یوه ورځ میلیون موټره بندیږي، نو دا به څونه هوا صافه سي. نن سبا دا د نوري انرژۍ لکه د الکترونیکي انرژي چې دا منځته راغلې ده او د برقي بسونه چې ورته وایي، چېرته د پټرولو په ځای باندې دغه ته زیاته توجه وشي او دغه بسونه او واړه موټرې ټول د برقي سیستم ته واوړي او په دې باندې هغه د هېواد هغه دغه ډېر زیات صفا کېږي، ځکه چې دا کوم ګازونه چې دغه زاړه موټرونه چې دي هغه باید د منځه لاړ شي، ختم شي، یا دوباره چې جوړوي هم دغه پکې ډېر وشي، دا کره کتنه پکې وشي، ځکه چې که دی بور کوي او دوباره یې جوړوي نو بیا هم د هغې نه زیات لوګیا کوي، نو د هغې نه دا ښه ده چې هغه لرې کړي. د موټرو دغه رول پکې ډېر زیات دی. بله. او بل مهمه موضوع ستوري صاحب، د بوټو او یا ځغالو سوځول او دا هم یو ډېره ناپاکي منځته راوړي. فرض مثال که د دې پر ځای برېښنا یعنې برق او یا ګاز انرژي څخه استفاده وسي، چې دا طبعا د یو هېواد په اقتصاد پورې امر لري چې دوی څونه کولی شي چې ګاز مثلا بخاري ګازي بخاري مرکزګرمیانې په کور کې کښېنوي او ګاز د بوټي استفاده ونه کړي او ځغال استفاده ونه کړي. زما ډېر په یاد دی ستوري صاحب چې کله به چې موږ په وطن کې وو، اته د دغه ځغالو د مسمومیت د لاسه ډېر خلک وژل سوي دي، ډېر خلک دغه مسموم سوي دي په دغه ګاز باندې، نو په دغه د ځغال په ګاز باندې، د ځغال په بوی باندې. بله، په صندلیو کې به دغه ګازونه یا دغه سکاره چې ورته وایي که نه، دغه چې استعمالېده، نو هغې ما داسې 2 واقعې لیدلې دي چې په صندلۍ کې هغې بېهوشه شوي وو او ځینې پکې بد شول او ځینې بیا پکې حتی چې خپل ژوند هم د لاسه ورکړ. دا ډېر خطرناکه دي. بل علاوه د دې نه دغه څومره چې لرګی سېځل کېږي او دغه کېږي، د هغې تاوان هم ځنګلونو ته دی، هم بوټو ته دی او هم انسانانو ته دی. بله، مهرباني ستوري صاحب. دا بیا د اقتصاد پورې اړه لري چې اقتصاد د یو مملکت څه ایجابوي او آیا کولی شي چې ټولو خلکو ته برق او ګیس هغه په صحیح شکل باندې ورسوي او که نه. بله. او بل دا چې ستوري صاحب دا د زاړه موټران خو په ډېرو په خارج کې خصوصا ډېر ارزانه دي، نو زموږ هېوادوال اکثره وخت د خارج څخه دا زاړه موټران واردوي وطن ته. نو زه داسې فکر کوم چې دغه زاړه موټران چې ماشینونه یې خراب دي او هغه وسایل چې د ګرځېدو اجازه د دې دغسې وسایلو ته باید د ګرځېدو اجازه اصلا په
هیواد کې ورنه کړي که څه هم یعنی ارزانه دي خو ولې دې ته متوجه اوسو چې که یو دانه دوه دانې درې دانې یا لس دانې یا زر دانو ته اجازه ورکړو نو زموږ د دې هیواد چاپیریال هوا به څونه ککړه سي او څونه به خلکو ته دا نقص ورسوي نو که چیرې ښاروالي و دغه ته هم نظر واچوي چې دغه زاړه موټران وارد نه کړي هیواد ته چې ماشینونه یې خراب کړي نو دا به هم ډېر زاړه نه وي ځکه ځینې خلک اوس دغه کوم چې په دې هیوادونو کې دغه کوم وروسته پاتې هیوادونه دي افغانستان او د پاکستان او پښتونخوا او داسې نور ځایونه چې دي په دې ټولو کې هغسې زاړه موټرې استعمالېږي چې هغه د بهر نه دي وارد شوي ولې دلته په همدې هیوادونو کې دننه جوړ شوي دي خو تر 15-13 کلونو یې عمر زیات دی که نه هغه بیا کله بیا دغسې د چاپېریال لپاره فایده لري یا ګټه لري حتما نقصان کوي ځکه د هغې کوم هغه لوګی چې دی او د هغې کوم هغه ګازات چې دي هغه چې بهر ته خارجېږي هغه مستقیما په چاپېریال باندې تاثیر کوي بله ستوري صاحب راځئ چې بیا هم یو سندره واورو د دوستانو سره څنګه مو خوښه ده بلکل مې خوښه ده زه د ټولو دوستانو نړۍ مننه کوم تر دې دمه موږ سره دي او تاسو یې نومونه واخیستل هغه که قیام صاحب دی که وتکزی صاحب دی که نور ورونه دي موږ سره راغلي دي زما نه کوم نوم پاتې کېږي محمد عباس صاحب دی نو د ټولو نړۍ مننه کوو چې هغې راغلي دي او موږ سره د خپرونه ګوري او هیلهمند یو چې زموږ خپرونه د تل په شانې همدغه شانې تعقیب کړي او ویې وګوري او د نورو دوستانو سره هم شریکه کړي نو سندره ما سره ده البته دا هم د ګلونو ذکر بکر پکې دی تاسو سره شریکوم که ستاسو خوښ بله اورید ښکله سندره وه نو ګورئ زموږ شاعران هم اورېدونکي وایي داسې ښه شعرونه لیکي چې وایي که ګلان وکرئ د ژوند د سردرو په څوکو زه به د سیل را درځم د جګو غرو په څوکو زه فکر کوم چې دا د ارواښاد کبیر ستوري صاحب شعر و ستوري صاحب که څنګه بلکل دا دغه د یو شعري ټولګې دغه وه د مخکتنه وه د کتاب او په هغه کې دغه استاد سیدابل مینا چې ډېر لوی استاد دی نو دغه غزل ویلی و که ګلان وکرې د ژوند د سردرو په څوکو زه به یې سیل لره درځم د جګو غرو په څوکو ډېر ښکلی شعر و واقعا ډېر ښه ادا کړی و یو بله مهمه موضوع ستوري صاحب چې زما په زړه کې راوګرځېدله کله چې تاسو دا سندره کښېښوله نو یو بله مهمه موضوع زما فکر ته راغله چې دا د سړکونو او لوی لارو قیر کول نو دا به هم یو غټه اغېزه پر چاپېریال باندې واچوي فرض مثال که دا سړکان خامه وي ستوري صاحب په دوبي کې به د دوی د خاکبادو د خاورو څخه دوړې کوي او په ژمي کې بیا خټې وي نو که چیرې دغه ته هم ښاروالي یعنې توجه وکړي چې دغه غټې لارې بله اختیار کې حکومتونه باید توجه بله د غټو لارو سړکان که له اقل قیر سي نو دا به ډېره ښه سي چې خلک اوسه سي او خاورې باد نه سي او په ژمي کې بیا د خټو څخه هم په عذاب نه سو مهرباني ستوري صاحب دغه کوم کمنټونه راغلي هغه تاسو ولولئ بیا به زه هم د سره خپل یو نظر شریک کړم بله و کمنټونه خو هغې ورور چې سوال کړی و هغه مختلف وکړي چې د دوی پوښتنه حل سوې وي چې موږ ورته جواب ورکړم قدرمن الطاف صاحب بیا هم لیکي وایي څو میاشتې مخکې یو مؤسسې والا راغلی و وایي زموږ په کلي کې د چاپېریال د صفایي لپاره نو وایي ډېرې کمیټې جوړې کړې د صفایي سامان یې هم موږ ته راکړل خو بیا هم وایي موږ ته خپل ځان موږ ته بس ښکاري چې موږ هم باید چې د دوی سره یعنې برخه واخلو نه تنها چې دوی راځي او صفایي کوي ولسونه باید په دې هکله باندې خپله هغه ونډه واخلي که نه ځان بېغمه نه کړي چې بس هر څه واخلي او د حکومت په غاړه کې ور واچوي نو ولس ته هم پکار دي دا منطقي خلکو ته هم پکار دي چې د خپل کور د نه نیولې د خپل چاپېریال پورې ټول هر څه صفا وساتي اوس د مثال په ډول باندې زه یو خبره په دې کې زه ته هم لکه یو سړی د کور ګن راخلي وړي په کوڅه کې اچوي که نه بله
په یوه ځدې باندې چې دا ویسي په یو خاص باطله دانۍ کې یو په یو دغه کې ورواچي د ګن په یو لوښي کې ورواچي په ډسبین کې نو هغه نه چې هغه د کور په کوڅه کې بس په یو خلطه کې اچولي یا په پلاستیکي خلطه کې اچولي او هغه بیا بار کېږي نو هغه څونه بده خبره ده یا هر ځای نه یو ډیران جوړ کړی بس ګن وړي او په هغه ځای کې لړه کوي چې کوم ځای خالي ویني هلته یې دغه کوي نو دا دغه ټولو ولسونو ته پکار ده او د کورونو کې چې څوک اوسېږي د هغې که واړه دي که زاړه دي او که ماشومان دي او که ښځې دي باید دا پوه شي په دې خبره باندې چې دا د دوی د صحت دپاره نقصان کوي د صحت دپاره ضرر رسوي دغه شیان باید په یو مخصوص ځای کې واچول شي بله و دلته بیا هم خبره ښاروالۍ ته متوجه کېږي یو لږ چې دوی داسې غټې د فوزره مواد دپاره غټ باطله دانۍ د هر کور د هر سړک اوس دلته په اروپا کې ستوري صاحب د هر کور و مخ ته 3 رقمه 4 رقمه باطله دانۍ ایښي دي یو د کاغذو ده یو د پلاستیکو ده یو هم د نور فضله موادو لکه ترکاري و ډوډۍ و دا شیمې چې پاتې سي په دې غټو باطله دانۍ کې اچوي او هره ورځ یا په هفتې کې 2 واره دا موټران راځي او دا باطله دانۍ ګرده خالي کوي او وړي خیر که زموږ ښاروالي یعنی غریبه ده دونه پیسې نه لري ولې ماشاءالله موږ په وطن کې ډېر تجاران هم لرو ستوري صاحب ډېر پیسه داران هم لرو خیر دی دا یو څه پیسې دي بیا پر دغه باندې مصرف کړو چې دا خو د ټولو ګډ کور دی نو دا ګډ کور په ګډه باید پاک کړو او وساتو که دغه زموږ تجاران 1000 دانې یا 2000 یا 3000 دانې دغه غټې باطله دانې واخلو او په هر کوڅې کې د هر کوڅې په سر کې دغه باطله دانې کښېږدو نو دغه خلک که یو ورځ نه وي 2 ورځې نه وي 3 ورځ به دغه ته متوجه کېږي چې راسه د خپل باطله دانې په کوڅې کې ونه غورځوو او دغه خراب مواد ټول په دغه سطلو کې سره ځای پر ځای کړو نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې باید خلک ورته یو مهم ټکي ته تاسو اشاره وکړه چې خلک باید د حکومتونو اول ښاروالۍ ته پکار دي که ښاروالۍ او حکومت نشي کولی نو خلک ولسونه چې په کوم ځای کې چې ژوند کوي ژوند خو د هغې متضرر کېږي پکار ده چې خپله ونډه پکې واخلي هغه تجاران سره په خوا و شا کې دی رهي د هغې نه مرسته وغواړي که نه وي نو داسې چې لږې لږې وایي د ډېرو امسا د یو ګېډی که نه چې لږې لږې پیسې سره په مشترک ډول باندې سره د کورونو نه راغونډېږي او د دې دپاره استعمالیږي اوس موږ په دې خپل یوه کوڅه ته زموږ د کور موږ په دې کې یو سوسایټي لرو او دا سوسایټي چې دا موږ نه پیسې اخلي داسې نه ده کور په کور خپلې پیسې جمع کوي ځان له کسان نیولي دي هغه کسان راځي د ورځې او په ټولو کورونو باندې ګرځي هغه ګند کورونو نه اوچتوي بیا وړي هغه غټه باطله دانۍ کې اچي بیا د ښاروالۍ والا راځي هغه وړي که نه دغسې پکار ده چې د وروسته پاتې هېوادونو کې هم دغه خپله کوم د کلي چې دي د کوم ګاونډ کې د سره څوک اوسېږي هغې په دې خبره باندې پوه شي او یو کمیټي جوړه کړي یو سوسایټي جوړه کړي یو دغسې یو ټولنه جوړه کړي چې هغه د دې مسؤلیت په غاړه باندې واخلي چې یاره دا کار به موږ کوو او دغسې کسانو ته ونیسي او هغې ته یو لږ څه پیسې ورکوي نو هم به د کوڅه صفایي هم به د کور صفایي هم به د سړک صفایي بله دلته پر هر کور باندې ستوري صاحب فرض مثال که زه یو کور کرایه کومه راته وایي چې دغه د کور کرایه د دغونې ده او دا دغونې هم د صفایي پیسې دي چې دا صفایي پیسې دغه دي چې موږ څخه اخلي د ښاروالۍ موټران راځي او دا مخصوصې باطله دانې په هفتې کې 2 او 3 واره دوی دغه کوي نو دا که یو څه پیسې زموږ په وطن کې هم دغه مقامات د ښاروالۍ مقامات لوړ مقامات و دغه ته متوجه سي او څه پیسې په دا کورو باندې کښېږدي نو زه فکر کوم چې دا به ارومرو دغه ستونزه به هم حل سي یو بله موضوع ستوري صاحب چې ډېره مهمه موضوع زما په نظر یادېږي هغه چې د ګران هېواد په اکثرو ولایتو کې زه دا ډېر کموالی احساسوم هغه د بدرف د تشنابو د بدرف سیستم دی چې هغه بدرفونه نه ایستلي او متاسفانه د تشنابو اوبه اکثر ځایو اکثر ولایتو کې پر سړک باندې روان دي بله د تشناب اوبه راشي د څښلو د اوبو سره هلته بم تېره شوي هلته نالۍ مي او هغلته د بدرف اوبه دغه چټلې اوبه م ورځي او بس هغه د څښلو اوبه م دغه کې هغه خچنې کې دغه کې د ګندې کې زما په خیال باندې چې محمد الله عباس کوم کمنټ کړی که تاسې ګورئ
چې هغې څه لیکلي دي او څه غواړي چې پوښتنې ولا جواب شي. زموږ سره وخت کم پاتې دی، 15 دقیقې دي او چې بیا دوستان په دغه نشي. د عباس صاحب پوښتنې ته خو ما جواب ورکړی. قدرمن الطاف صاحب راته لیکلي وو چې د پښتون قام بدقسمتي ده چې د چاپېریال په صفا ساتلو ورته هم ځان بد لګي. بله وایي دا چې دا کار باید که څه حکومت کوي باید موږ په دې باندې یعنې موږ ونه شرمېږو، پر موږ باندې باید ونه لګېږو چې موږ په خپله هم د دوی سره مرسته وکړو. نو دا الطاف صاحب راته لیکلي دي چې د خپل د کور د مخې لښتې او لارو پاکول ورته هېڅ وخت باید سړی یعنې ځان ته بد ونه ښکاري. زه بل نور کومنټونه نه وینم. د عباس صاحب پوښتنې ته مو جواب ورکوي. نو که نور دوستان کوم نظر لري چې زموږ سره شریک کړي، کولی شي چې د کومنټو د لارې زموږ سره شریک کړي. موږ به د دوی پوښتنه یا د دوی نظر به موږ حتما ووایو. او بس ارباب صاحب به ډېر مننه وکړو چې تر اخره پورې موږ سره شریک دی، موږ سره زموږ خپرونه اوري او زموږ کمنټونه وراستئ. نو د ټولو دوستانو هم دغه شان هیله کوو چې دا موضوع داسې دغه ونه ګڼي، عادي ونه ګڼي. دا یو ډېره مهمه موضوع ده، ډېره اساسه موضوع ده چې تاسو صحت او تاسو د آینده نسلونو صحت او ژوند په دې کې محفوظ دی. په دغه دې موضوع سره تړلی شوی دی ځکه چې د چاپېریال نه بغیر ژوند ناممکن دی. که هوا ده تنفس کوي او هغه ککړی هم تا وژني، تا بیمارۍ تا ناروغۍ، او که اوبه څښي او هغه ککړي هغه هم تا خرابوي، او که نور هم خوا کې د ګندګي او دغې هغې نسل دوه مرضونه پیدا کېږي. دې موضوع ته په سم دغه په سترګه باندې کتل پکار دي. بله بله. که تاسو نور موضوع د شریکولو دپاره لرئ ستوري صاحب مهرباني کنې زه یو دوه جزه نور هم لرم، ولې که ستاسو سره نور موضوعات وي نو مهرباني شریک یې کوئ. بیا به زه په آخر کې تاسو خبره کوئ، زه به درسره پکې شریک یم انشاءالله. بله. نو بل شی ته چې باید ډېر توجه وکړو هغه دا دی چې د ښار په شنو ساحو کې د سوداګریزو او یا د آبادیو ته اجازه ورنه کړو. مثلا ډېر ښکلي ځایونه دي ستوري صاحب چې هغه راځي دوی هلته دوکانونه خلاصوي او یا سوداګري پکښې کوي. نو هغه د ښار شنې برخې، د ښار ښکلې برخې پرېږدئ چې دغسې ښکلې وي چې هم طبیعت پکښې معلوم سي او هم خلک په چکر هلته راسي. نو متاسفانه موږ چې یو ښکلی ځای وونو اول آبادي پکښې کوو. د آبادیو ځایو او د ځنګلو د ښکلي طبیعت ځای باید وپېژنو، باید ښاروالي و هر قسمت د ښار و هر ښکلي ځای ته اجازه د آبادیو ورنه کړي. او بله موضوع چې زما په نظر مهمه ده ستوري صاحب چې دغه ټول دوکانداران زه به په دغه ستا په دې موضوع باندې لږه شانې رڼا واچوم. مخکې ما چې کومه مرکه درلودله د انجینر عبدالولي یوسفزي صاحب سره، هغې پې هم تفصیلي خبرې په دې باندې کړي دي. هغه مرکه زموږ په چینل کې پرته ده، په یوټیوب کې شته او په د فیسبوک په چینل کې هم د ستوري راډیو ټلویزیون پرته ده. دوستان کولی شي چې هغه هم وګوري واوري، نو مکمل معلومات به حاصل کړي. مهمه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه هغه دا ده چې دغه د کرنیزې ځمکې چې دي هغه ختمېږي، شنه ساحه ختمېږي، سوسایټۍ د کورونو پکې جوړېږي، هاوسنګ سوسایټي چې ورته وایي یا ورته وایي د کور جوړولو پروژه. نو هغه شروع شوي دي په دې ټولو ځایونو کې. قرض ځمکه چې دا هغه ورځ په ورځ باندې ختمه ده، د تفریح ځمکه ختمه ده، پارکونه ختمېږي، همدغه سوسایټي دی جوړېږي په هر ځای کې کور شو. او دغه کورونه دومره نقصان کوي، د ښارونه چې دي هغه مخکې ډېر زیات دغه و ده پراخه اوس ډېر زیات تنګ شولو، ځکه چې د کورونو آبادي پکې بې درېغه روانه ده او نه حکومت د دې مخنیوی کوي او نه ولس کوي. نو دې ته باید ډېره توجه وشي چې دغه کوم سوسایټیانې چې دي دوی باید بلکل د ښار نه هم لرې وي او بل چې بې ضرورته وي، ضرورت یې نشته. دوی پکې هغه انجینر صاحب ته اشاره کړې وه چې یو مافیا ده، هغې پکې خپلې پیسې خوري او د خپل ځان د خپلو شخصي ګټو دپاره هغه کوم عامه املاک چې دي هغه تباه کوي. بله 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 بلکل شما وایي. مهرباني وکړئ. بله بل موضوع دا ده چې که بیا دغه دوکاندارانو ته اجازه ورکوي چې دوی هلته یو دوکان جوړ کړي، چون خلک د چکر دپاره راځي
ولې دا هم باید هر دکاندار مجبور کړي چې خپل د دوکانو مخ ته یو یا دوه نیالګي کښېني وي. دا نیالګي که کوچني وي که غټ وي پروا نه کوي، په مرور د زمان سره دا نیالګي غټېږي، نو دا به بیا هم زه فکر نه کوم چې یو دوکاندار دونه یو وسه ونه لري ستوري صاحب چې یو دوکانداري کومه، مګم خپل دوکان دپاره یا د چاپېریال د ساتنې دپاره، د چاپېریال د ښایست دپاره زه یو دوه نیالګي نسم کولی چې کښېږدمه. دلته خو دوکانداران داسې کار کوي بله. چې هغه دی ولګېږي چې هغه دوکان مخه چې کومه دغه خلاصوي په هغې ته هم سامان وباسي، هغه پکې کېږدي. دا به اجازه ورنه کړي، دا به ښاروالي اجازه ورنه کړي. بله. د خلکو ته شعور دغسې دی، هغه د کوڅه چې هغه پیاده رو چې ورته موږ وایو، یا ورته د پیاده خلکو د تللو لار چې که نه چې څوک خپلې روان یې وځي، هغه لاره چې دا هم دی بنده کړي، هغې کې خپل سامان کېږي او بس بیا که څوک پرې راله د ښاروالۍ والا ویې ډزول راویې ډزول، خو بس پیسې ورته ورکړي، هغه ځان ته بېرته راخلاص کړي، بیا ته دوباره بیا هم هغلته کېږي. دا بېله یو تجاوز دی، یو دغه دی قبضه دی که نه، قبضه د قبضه معافیت چې ورته وایي. بس دوکاندار د خدای پاک په دې باندې پوهېږي او د دې په سر خلاص شي چې یاره دا زه د دې په عوض باندې یو بوټی دلته ولګوم ښه ده، یا داسې یو ګلونه کېږدمه، ګلدانۍ کېږدمه، هغه به ما ته پیدا کوي او که نه راشه دا خپل سامان پکې دغه کوه، دا خلک یې نه کوي. بله بله. یو څو وخته مخکې ستوري صاحب دې ته ډېره توجه په دغه اوسنۍ وختو کې په وطن کې یعنې لوړ مقامات به راتله، په دوکاندارانو باندې به ګرځېدله، دوی ته به اجازه نه ورکول چې دوکان څخه 2 متره 3 متره نوره هم خپل سودا کښېږدي. یو څو وخته ورپسې وګرځېدل، ولې متاسفانه په اوس وختو کې څنګه چې موږ فلمونه وینو ګوري، وطن کې خو موږ نه یو، ولې داسې فکر ونه کړي چې موږ د وطن د کوڅو د دوکانو څخه بېخبره یو، موږ فلمونه ګورو، دوستان مو ولیدي. اوس بېرته هغه چارې شروع شوي دي ستوري صاحب چې دوکان یې درته یولې 4 متره نور هم دوی خپل سودا او شیان ږدي، نه یو ګل درخسته، نه یو نهال درخسته، نه یو ښایسته درخت درخسته. نو دا زه د لوړو مقامات څخه بیا هم هیله کوم. دا احساس پکار دی. بله. ګرانې همکار، داسې کار دی چې د هر انسان سره خپل احساس، اندروني احساس چې د ده راژوندی شي که نه، خپل ضمیر یې راژوندی شي او په دې پوه شي چې زه دلته د عامو سړي مو سره فکر یې یوازې نه وي چې دا زما شخصي خپلې ګټې دپاره زه دا کار وکړم که نه، خو چې زه د ولس ته هم یو څه ورکړم، زما راتلونکی نسل هم یو څه زده کړي که نه، نو که دغسې احساس ورسره وي بیا کېدی شي. دلته خو ما ته ویلی چې بس هغه کوم چې هغه عامه ملکیتونه دي هغه ټول قبضه کېږي او خلک د شخصي ګټو دپاره خپل کار کوي، یا به پې لاسګاډي والا راشي بس د سړک په سر به یې ودرئ، سړک به هم راتنګ کړي او د پاسه به پې بیا چې موټرې راځي هغه به هم پې دغه جوړوي. دغسې د احساس د مسؤلیت چې ونه لري هغه نه کېږي. بله بله. قدرمن ولسیار کاکړ صاحب را سره دی چې پاس ډېر وختو کاکړ صاحب خپرونې ته راغلی دی. دوی هم پخوا خو همیشه راته ډېر خوږ ژبی شاعر دی او واقعا د شعرونو مینهواله زه هم یم، خو ډېر لږ خپرونې ته راځي. نو زه دا وایم چې کاکړ صاحب خپل خپرونه مه هېروئ، خپل رادیو تلویزیون مه هېروئ، کله کله سر وهئ په دا تلویزیون او رادیو کې چې دا ستوري صاحب یا دا خور مې څه خپرونې موږ ته چمتو کړي دي، دا خو زموږ دپاره چمتو کړي دي، راځئ چې موږ یې وګورو، راځئ چې خپل د دوستانو سره شریکه کړو. خو دوی وایي چې وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستوري صاحب تا ته او د خپرونې ټولو اورېدونکو ته د اختر مبارکي او سلامونه وایم. کاکړ صاحب زموږ د مینې ډک سلامونه هم ومنئ او ستاسو دې هم اختر مبارک سي، که څه هم اختر تیر سو خو بیا هم تیر سوی اختر مو مبارک سه. قدرمن طلال افغانمن صاحب را سره دی، خپرونه ګوري، دا 2-3 واره زه د دوی نوم ګورم مګم کومنټ نه را سره شریکوي چې طلال افغانمن صاحب ولې کومنټ نه را سره شریکوئ، خپل نظریات زموږ سره نه را شریکوئ. نو موږ خو ډېر مطالب سره راټول کړه مګم بیا هم یعنې شاید زموږ د قلم څخه بعضې موضوعګانې پاتې سوي وي چې موږ دا دوستانې باید زموږ سره شریک کړي چې په هغه باندې هم بحث وسي چې دا واقعا یو ډېر مهم او حیاتي موضوع ده. نو زه دغه کومنټونه ما لیدلو ستوري صاحب، نور کومنټونه زه نه لرم، که تاسو لرئ کومنټونه نو کولی شئ چې ویې وایاست. ما ته خو کومنټونه نه ښکاري، زه به دومره ووایم چې دغه ټولو دوستانو نه یو نړۍ مننه کوو چې موږ سره برخه اخیستې ده
که بله. ولسیار کاکړ صاحب دی، که افغان مل صاحب دی، که نور دوستان دي، د ټولو بله. نړۍ مننه کوو. زموږ د خپرونې وخت چې دی هغه ختم دی، اخري شیبې دي، بالکل 2-3 دقیقې وې، هغه بیا د پاسه هم واوښتلې. نو که بله. ستاسو خوښه وي خپرونه به راغونډه کړو او د دوستانو بله. نه به واخلو. ولې نه ستوري صاحب، خو بیا هم زه په آخر کې دغه وایم چې راځئ ګرانو هیوادوالو لاسونه سره ورکړو، راځئ چې خپل د وطن په د چاپیریال په ساتنه کې د لوړو مقامات سره یو ځای مرسته وکړو او خپل چاپیریال د دغه خرابې هوا څخه وساتو، تر څو چې لاسونه سره یو نه کړو. موږ تاسې خپل د وطن په ابادۍ کې مرسته ونه کړو، نو تنها خو د لوړ مقامات نشوای کولی چې دا چاپیریال پاک وساتي. نو زما دغه هیله وه، بیا هم زه د ټولو اورېدونکو څخه، د ټولو هیوادوالو څخه چې تر دې مهاله زموږ سره وه او خپل په ښایستو کومنټو یې زموږ خپرونه رنګینه کړه، نړۍ مننه کومه. دا چې د بلې خپرونې په خپرېدو کې بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو، نو ټول زه په لوی خدای سپارم، ټولو ته ښه چارې، ښه وخت او پاک چاپیریال غواړم. ستاسو نه هم نړۍ مننه کوم ستوري صاحب، تاسو ته هم ښه شپه او ښه وخت درته غواړم. ستاسو نه هم نړۍ مننه چې په یو ډېره مهمه موضوع، په ډېره ښکلې موضوع باندې ډېر ښکلی پروګرام را سره وکړ. خپرونه ډېره ښکلې وه او زموږ دغه دوستان چې موږ سره په خپرونه کې ملګري شوي دي، په د دوی په کمنټونو باندې لا ښکلې شوله. نو د ټولو دوستانو نه خدای پاماني غواړو. دا خپرونه به بیا سبا په یوټیوب هم وي. هیله مند یو چې په یوټیوب کې هم زموږ هغه چینل چې دی هغه سبسکرایب کړي. نو روغ جوړ او خوشحاله دي اوسي. شپه مو په خیر، د الله په امان او ښې چارې، ښه وخت ولرئ. الله په امان. په مخه شه.